99% دا خبره روانه ده چې نن زما او ستا په دې ښار کې هر بچی چې پیدا کېږي هغه په اپریشن پیدا کېږي هېڅوک نشته چې دا ډاکټرانو ته ووایي چې ډاکټر په سرکاري اسپتال کې اپریشنان چې دي هغه په سلو کې 5 دي 5% د اپریشن ضرورت دی بیا اپریشن وکړي بچی پیدا شي په پرایویټ اسپتالو کې په سلو کې 95 وته اپریشن ورکوي ولې ورکوي ډاکټر تا ورخطا چې وروره دا بلډ پریشر ډېر پورته دی د دې د شوګر مسله ده د دې مطلب د فشار مسله ده دا خامخا ګوره اوس به د خطر کوي که دا ښځه مړه سوله که دا کوچنی بچی مړ سو بس موږ اپریشن ورکو بچی به هم بچاو سي مور به هم بچاو څنګه دې خوښه ده هغه دې براو غورځي وروره الله په منډه منډه یا یې ګوت کې درلود هغه خرڅه کړله یا ولاړې د چا سي قرض واخیستې اپریشن ور وکړې جوړه روغه زنانه یې هغه په نیمایي ور ودرېږي بیا دونه اپریشن ور وکړي چې هغه اپریشن پای نه لري بیا ښځه تباه کړي ستړې کړي در په درې کې علیحده منصوبه ده علیحده مافیا چې کوم بلل کېږي دا شاوخوا به بسي دي چې بس هر سړی راغلی په هغه به خامخا اپریشن کوي پخوا زموږ تیمندې ولې اپریشن چا پېژندی اسپتال چا پېژندی دغسې د زنانې دا دومره لوی مشکل چا پېژندی نن چې جدیده زمانه سوه جدید مشینان رالو جدید ډاکټران رالو ډېر پر لویه پیمانه باندې ډاکټرانو تعلیم وکړي ما او تا یو دې ځای ته راورسولو چې تعلیم یې نه درلودو ساده ولو مطلب د سارا خلک ولو هیڅ دنیا یې نه ولیدلې جوړ روغ بچیان پیدا کېدل نن ته راواخله چې هر څو مشینري اسمان ته ورسېدله زما او ستا بچی به بیا هم دوی څه چمپه کوي په اپریشن باندې پیدا کوي دا ډېر لویه منصوبه ده پرایویټ اسپتال وایي زه دونه کرایه ورکوم زه دونه ډاکټرانو زه خو دا نسم کوی چې ته بچی راولې په 2000 به خلاصېږي په 1,20,000 دې خلاصوم اوس دغه څه چم ما درته ویلې ادې 2 بچیان پیدا سو دواړه په شیشه کې دي بیا ورسه اسپتال راورسه د شیشې د 24 غنټې د 40 غنټو څو پیسې درڅخه غواړي دا یې د شیدو دي دا یې د پلاني دي دا یې د پلاني دي دا یې د پلاني دي صحیح سو